چا کې وروره دغه زمونږ د غریبۍ جونګړه ده. موږ د حکومت ته دا درخواست کوو چې موږ له باید یو سم کور سمه کوټه سیمټي کوټه راله جوړه د دې به موږ ډېر غټ انسان یي. قسم دی د لرګو نه د باران کې زموږ ګزاره نه. کتونکو دا ولی الله دی. د ولی الله تعلق هغه د افغانستان سره دی. دا وخت په فرانس کې هغه خپل ژوند تیروي. ولی الله کم دا زاړه تصویران چې دي هغه تاسو هم کتلی شئ د 2016 2017 18 او که نن سبا د هغې کم د ټیک ټاک اکاونټ تقریبا 1 میلیون فالوور په هغې باندې هم برابر شو. خو د هغې نه اخو هغه چې کم لایو راځي تاله کې جینۍ او که د صافي په شان شی او کم قسمه د پښتنو کم زړونه هم ګټلي دي. خو څه قسمه خبرې چې پکې کوي هغې باندې به نن بحث کوو. که ستاسو خیال وي که مونږ د افغانستان خلکو سره د خیبر پښتونخوا کم مشهور ټیک ټاکران وګورو نو هغه لایو راځي او په هغه لایو کې هغه ګیفټینګ هر څه ورته کېږي او په هغې باندې کم خپله زندګي چې ده تیری یعنې کم د جب خرچه چې ده هغه پې برابرېږي. همدغسې په دیو کې یو ولی الله دی چې هغه هم لایو راځي او په میلیونونو باندې د هغې ویوز راځي. هغه خپل کم فالوور چې دي هغه لري. که تاسو خیال کړی وي زیاتر د جینکو سره راځي او د جینکو سره داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د فیملی سره یا داسې نور په کور کې هغه څوک اورېدی نشي. نو په هغې په هکله که مونږ ووایو ډېره زیاته یو شرمناکه خبره ده چې آیا راشي او داسې ګنده خبرې کوي چې هغه ماشومان هم ګوري داسې نور خلک یې هم ګوري. نو په دغې باندې کم د پښتنو کم او خیار خلک چې دي هغه خو نه سپورټ کوي. بل طرف ته که مونږ راشو خلک هغه په دې باندې ډېر زیات تنقید کوي. خو که مونږ مینوال وګورو کمپین چې دی وګورو نو هغه هم ډېر زیات سیوا دي. بل طرف ته په فرانس کې کم خپل ژوند چې کوي تر اوسه پورې ورته لا نیشنلټي هغه میلاو شوې نه ده. خو امید ظاهرېږي چې په څو ورځو کې هغه ته نیشنلټي چې کم دی هغه هم میلاو شي. افغانستان کې چې کم ژوندون و د هغې کم ویډیوګانې چې وي هغه هم تاسو کتې او په فرانس کې چې اوس په کم حالاتو کې دی نو د هغې نه به هم تاسو خبر یی. دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.